إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مخکې خطبو کې دمون متعلق بعضی مسائل چې هغه د مانزه ترجمه وا یا نور داسې ضروري څه خبرې وي هغه شروع وي دې زیاته د منځ باره کې وضاحت رسېدلی و چې کله انسان درود ابراهیمی وایي نو دویمه جمله کې دا ده چې الله ته په محمد رسول الله باندې داسې برکتونه راولېږي او په آل د محمد رسول الله باندې لکه څنګه چې الله په ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام په آل باندې تا برکتونه را لېږلي وو. الله ته د ډېرو صفتونو والای او ډېر د لوی شان والای. تیر شوی خطبه کې دا خبره ما ذکر کړې و چې برکت څه ته وایي
او د محمد رسول الله په زندګۍ کې د برکت یو څو نمونه موږ ذکر کړې وي. ان شاء الله نننۍ خطبه په دې موضوع باندې به چې په کوم اسباب باندې الله رب العالمین په انسانانو کې برکت اچي، چې دیتا اسباب البرکت موي او اسباب جالبه د برکت متوي. انسان به د برکت والا څنګه جوړيږي، د انسان بچی کې به څنګه برکت راځي، بدن کې به څنګه برکت راځي، د انسان په مال کې به څنګه برکت راځي او په کوم اسباب به راځي. الله دې زمنګ بدنونه او زمنګ مالونه او زمنګ بچي او عيال ټول د برکت والا وګرځي. که یو چیز معمولی او چې الله کې برکت واچي نو دا د ډیرو چیزونو نه چې هغه به برکت وي د هغه نه غوړه ده. برکت الهی دا د الله یو خصوصي عطا ورکړه ده چې الله یې چاله ورکړي. وربازي انساني ورونو دا غي د عمر او زندګۍ کې الله د سیو برکتی غونټي ژوند ګرځولې. په دنیا کې لږ ټیم تیر کی لیکن هغه لږ وخت کې دا ډېر د خیر کارونه وکي. د دې باره کې د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله باره کې راځي چې د ژوندم ډېر د برکت وو، د جیلونو کې ډېر وخت یې وکړ تر دې چې د شیخ الاسلام جنازه د دمشق د جیل نه راووته. جهادونه هم کړیو، د تاتارینو فتنې وي چې شیخ الاسلام هغه کې ډېرې مجاهدې وکړې. کتابونه هم لیکلیو چې د ټول کتابونه راجمع کی اجزاء او جلدونه او دا ټول علما دي کی تاریخ چې د 1500 اجزا د کتابونو جوړیږي. 1500 کتابونه لیکل دا زور لري. یو مجموع الفتاوی کې تقریبا چې ابن قاسم ته نقل کړی دا درې کم 40 جزء دی یو کتاب دی. سړیو لراغه وای ماته څه د واسط بادشاہو صحیح عقیده را لولي کا هغه تمال سبا یو قلم او کاپی راوړه. ساری کاپی راواس نور راخته او چې مازیګر نور پرې وته د کتاب لیکل او العقیده الواسطیه چې خلیل حراس د هغه شرح وکړه چې کال کې مدرسو کې لوستل کیږي. یو ورځ کې کتاب لیکل. بادشاہ ته ویلیو بل سړی ولراغه وای ماته د عبادت طریقې وخیوا. نو شیخ الاسلام قلم راواغست د نیمه ورځې نه وروسته او د ماخام پورې یو کتاب ولیکو العبودیه په نوم باندې د عبادت چلونه او د عبادت طریقې چې زما په شان یو طالب مدرسه کې درس کوي نو یله کې کال کې ختم کی چې سړی نیمه ورځ کې دسی کتاب لیکي. یو بل سړی ولراغه وای دلته څه خلق دي او هغه وای چې دا کلام لفظي دی او دا کلام نفسي دی. نو دا خبره صحیح ده او کنه ده؟ نو شیخ الاسلام متویلی لسکم سل طریقې باندې دا تقسیم غلط دی او به قلم راواغست او 3 جزء کی کتابی لیکل ده التسعینیه. الله اکبر. پدې یو خبره باندې چې دا تقسیم د لفظي او د نفسي د بدعت ده. شاګرد ابن قیم چې کله د شیخ الاسلام کتابونه ذکر کوي قصیده کې نو شاګرد وی وکذاک تسعینیه فیها له
رد علی من قال بالنفسانی. د کتابونو کې یو 3 جزء کې 90 ده چې په کلام نفسي او لفظي په دې فرق کې رد کړي دي. دته د عمر برکتونه وایي. شاګرد دی امام ابن قیم 50 جزء د کتاب لیکلی دی. یوسف قزوینی 1500 جزء کتاب لیکلی دی. ابن عقیل الفنون چې ابن رجب وای ما دمشق کې یو مکتبه کې د دې څه د پاسه 800 نمبر جزء لی پیدا کړ چې 900 جلد کې الفنون په نوم کتاب لیکلی دی. امام ابن جریر مشهور عالم دی جامع البیان والا. د باره کې راځي چې د کتابونو راجمه کې او د ژوند پیدایش نه تر مرګ پورې او د دې کتابونو صفحې د په عمر تقسیم کې نو هر ورځ څوار صفحې راځي. د به معشوم مو بیمار بمو. امام ابن جوزی باره کې راځي چې د وصیت کړو چې په کوم قلمونو ما کتابونه لیکلي دي او د دې د خلیله کوم ګور وزي نو په دې به مال غسل او بګرمه کوي چې زمړ شوم. شاګردان وای کله چې منګه دله وبګرمه ولي یو لوی لوخه کې خود په دې کې مو بوا چلی چې من په خپل شیخ له غسل ورکو. الله اکبر. دا منګه تاسو څه ټوکی وانت ښکاری خدا ټوکی نه دی. وای غوبم ګرمه شو یو لوی ډیرم لا ولاړو. دې تاسو د عمر برکت وای. الله دې زمونږ استاد عمرونو کې برکت واچي چې موږ تاسو دې عمر کې د څه کار وکړو چې فائدې ته واخلو. د عمر مثال د واورې دی. د دې واورې باره کې دې کړي نور تکي خدا خپل ولي کیږي او کچرته وګو کې دې کې خدا نو ولي بم شي او بم یخي. برکت د عمر. کله د مال کې الله برکت واچي. سیدنا عثمان له دومره برکت پکې چلو چې کله د جيش العسره تیار کړه او دا زر اسونه وخانه د الله پر رضا بارګری ورکړه. محمد رسول الله ویلي ک عثمان د دینه بعد څه ګناه کوي نو د ضرر نه رسي. ما ضر عثمان ماذا عمل بعد هذا. بیر رومه واغسته دارنګي مسجد نبوي تنگ شوی او هغه کلاو کو مال وړه فائدې په وکړه. د سچخته راشي او د دینه لګمخ کې ورشي. زمنګ د محمد رسول الله زندگی یتیم الک دی خو الله کې دومره برکت چلے دی. د وړکوالی نه دا برکتی دی. حلیمه سعدیه وای زه د بني سعد نه راغلی وم او موږ به د عربونه ماشومان وړل. اول ته به ملپی ورکول خو زما د خاون وخه نه راتله کمزوري و. چې مکه ته راورسېدو نو خلکو د مالدارو خلکو بچي وړیو. نو موږ رالو بیبي امینه ته مو ویل چې دا بچي دې راکا چې موږ به وېسو پي به ورکو ته به موږ له مزدوري راکې. وای غیره ته ویل چې دا وې یتیم دی پس مرګ شوی دی د عبد الله بچی دی نو که په لږ څه باندې وړي نو وېسي کله ما څه ډیر څه نشته دی. وای غوي چې موږ ډیرو څه ګرځو لږ باندې وړل نه کوو استلال ته. وای وګرځیدو مکه کې بل ماشوم پیدا نه کړ. وای به مو ویل چې شړزو خلک برابر خاندي راځي د یتیم بزن سره روان کو. یتیم نو خو د سرو سره ورنو ماشاءالله. و چې کله موږ د دې طرف روان شو زمونږ خو د ټولو نه تیز اتلا او چې کله به ګرمي شو ورېز به د پسر باندې و وابيض يستسقى الغمام بوجهه سمال اليتامى عصمه للارامل. او چې کله دا بچی زمون کور ته راغی والله په ډیر شو وړي ډیر شو د خلکو مالونه به دولت مړ کېد او زمون مالونه چې برال نو موږ به ویل چې دا څرمنې شليږي. دا برکت د محمد رسول الله کې دا برکت چلےو. او بیا چې محمد رسول الله د خپل خور سوتلو او چې ګړي بيزي سره ولي
دا خورې خوراک لراله او محمد رسول الله علیه وسلم وای زه چې خپل ګریوان ته وګورم زه د ستنې هغه نښې پیژنم و یو دوه کسان رال یو بره ودرېده او بل لاندې زه راونیولم او راوی غورځولم او چاړې راپسې راویسته او زه ورکوټی بچی وم رنګ مې زیړ شو لاس مې نه خوځېدل وای دا لاندینی دی برني ته وایي چې هغه دا دی امام حاکم روایت راوړی دی هغه ته وایي یو هغه هم دا دی هو دا برنی ته وایي شروع کوه پې وای بس یې راوغورځولم او دا سینې راله وشلوله او په منځ یې داسې دوه تختې کړه او د دې نه یو تور څیز راویسته هغې ته وغورځو او بیا دې برني ته وایي چې ناولیني من ماء الثلج ما له یخې د واورې اوبه راکړه وایي هغې له یخې د واورې اوبه راوړې دا زخم یې ولې پې وینځه اکثر چې چا هغه اخیستلی ډاکټر ورته وایي پخوا به ورته ګرم څیز ویل غوښته وایي یخ شی وخوره وای دا هغې نه بعد ورته بیا دا وایي چې ناولیني من ماء زمزم اوس د زمزم اوبه راکړه وای هغې هم را ورکړې وای بیا یې څه غوټه راواغېسته او په نصره پې صدري د سینه کې راله داسې وشیندله او بیا یې راله وګنډله نو ډاکټر چې مریض ګوري نو تعلیم وای دې برني ورته ویل چې زنه لګې وتله دا سړی چې ده کې څه برکت شته او که نشته دی و یو طرف ته تله کې دوه کسان کېناسته او بل طرف ته محمد رسول الله وایي زه یوازې وم زما تله درانه شوه وای بیا د بره نه ورته اواز وکړه چې 100 واچوه بیا هم زما تله درانه شوه وای بیا ویلې چې 100 واچوه وای بیا هم زما تله درانه شوه او دا انسانان زما تله په ځمکه پرته وه او فیتناصرون علی ما باندې د بره نه داسې رالیدله وای دا برنی ورته وایي چې د ټول ته ضرورت نشته دی والله ورب الکعبه د کعبې پر رب قسم دی که دا ټوله دنیا یو طرف ته کې او دا الګ بل طرف ته کې دا دونه برکتي دی چې د ده تله پې درنېږي الله اکبر چې د وړوکي بدن کې څومره برکت دی یا الله چې د ده په دې خولې او خبره کې به څونه برکت وي او انبیا داسې وو عیسی علیه السلام ویلي وجعلني مبارکا ما کې الله برکتونه اچلي دي کله رب العالمین دغسې یو برکت انسان کې واچوي دا برکتونه په انسانانو باندې دا په څه شي باندې راځي دا پېژندل غواړي علماو ډېر لیکلي دي خو دا ما یو وخت کې لږ راجمع کړي او انشاءالله د خپل یو کتاب هم دی فواید په نوم باندې الله د اسباب برابر کړي چې چاپی په 3 جزء کې دی او فاغي کې دا ما راجمع کړي دي یو ځای کې نو که الله ژوند راکړي انشاءالله یو 3 خطبې ته وایم او دا به داسې نه وایم چې زه مو وایم چې جمعه در ډکېږي به او تاسې مو وایم چې بس یو وخت دی وسې ناست یو او زه د مولوي صاحب خبره به واورو په یو غوږ او په بل به وبرسو دې له به زړه کې ځای ورکوو دماغو کې به له ځای ورکوو او په دې به عمل کوو الله دې ما هم دغسې وګرځوي او تاسې ما دې الله برکتي کړي او تاسې دې الله برکتي کړي ټول امت مسلمه کې دې الله برکت واچوي یو د هغې اسبابونه چې په انسان کې د هغې په وجه برکت راځي دا برکتونه په منډو نه راځي او نه په ډېرو چغو راځي اسباب شریعت ښودلي دي یو په هغې کې تقوا ده تقوا څه ته وایي د ګناه نه ځان بچ کول د حرامو نه ځان بچ کول د شرک او د کفر نه ځان بچ کول د الله او د رسول د خلاف نه ځان بچ کول او چې الله او رسول څه ویلي په هغې باندې راتګ کول او دا ډېره لویه سرمایه ده تقوا د څه نه یادېږي هدن للمتقین د قرآن نه یادېږي قرآن کریم کې الله رب العالمین وایي ولو ان اهل القرى آمنوا وای که چېرته د کلي خلکو ایمان راوړی وی واتقوا او د الله نه یېرېدلي وی تقوا یې ځان کې پیدا کړي وی نو لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض الله وای ما به د اسمانونو او د ځمکو نه دی باندې برکتونه رالیږلي وی باران به په ټیم کې دی فصلونه به مزیدار کې دی معلومیږي دا چې انسان کله متقی شي به انسان کې الله برکت اچوي الله دې موږ کې راولي زما ورونو تقوا د جامع شی نه دی
او نه تقوا د دې شی دی چې ته غټي تسبیح له ټاپ ورکا. محمد رسول الله زړګي ته لاس ونیو وای الا ان التقوا ها هنا، د تقوا مرکز زړه دی. او چا کې چې تقوا رااله سوره طلاق کې الله 15 پیدې ول ذکر کړی دي. یو دا دی چې الله به دا ټول د خیر لارې را کولاو کی و من یتق الله یجعل له مخرجا. دویم چا کې چې تقوا رااله الله به رزق فراخ کی و يرزقه من حيث لا يحتسب. او چا کې چې تقوا رااله رب العالمین وی الله به فرقان او غلبه ورکی. او رب العالمین وی یجعل له من امره یسرا، به دا ټول کارونه ته الله آسان کی. او ومن يتوکل علی الله فهو حسبه، بس چې الله باندې دې اعتماد وکړه الله دې بس دی. رسول الله علیه السلام به دعا کوله یا الله ما کې تقوا راولي، ما کې عفت راولي. رب العالمین تقوا لومبنه شه دی چې دا غي په وجه په انسان د اسمان او د زمکي برکتونه راځي. امام ابو داود سجستانی یو ډېر ناشنا عالم تیر شوی دی، خسته کتاب یې لیکلی دی سنن ابو داود. هغه څوک چې په دې پوهیږي او دا وایي دله به خوند ورکوي، او د هر ګل خپل بوی، د بخاري خپله مزه ده، د ابو داود خپله ده، د ترمذي خپله ده، د نسائی خپله ده، د مسلم خپله خوند او مزه ده. د کتاب الزکات کې یو عجیبه واقعه لیکلې ده. وایي زه یو ځل عراق ته رالمه، وایي چې رالمه نو هلته زما خلکو استقبالیه وکړه. نه وی داسې غټ میلمه چې راشي نو خلک څوکو ته ګلونه اچوي او څوکو ته دروازې جوړوي او څه بل څه. وایي ما له 3 څیزونه مخې له راوړه. یو داسې یو غټ تخت پروت و او په دې باندې یو اوږده تره پرته وه، یو بادرنګ دی یو دا تره ده. او وایي زه پې شروع شوم او ما په ولیشتو کړه 15 ولیشتې وختله. او دویم وایي په یو کټ کې یو شی چلی و چې هغې ته ترنج وایي، موږ او تاسې ته ګلګل ویو. او دا تقریبا دونه و چې 15 کسانو نشو اوچتولی. الله چې دونه غټۍ بوټي کې موله دونه قوت اچوي. او د دې نه بعد یې وایي ما له داسې د کجورو د زړو په شانه شیونه راوړه چې ما وکتل دا غنم و. وایي ما تپوس وکړه چې لکه دا څه دي؟ زمونږ کلو کې خو نه تریو دونه غټېږي او نه ترنګ دونه غټېږي او نه غنم دانه دونه غټېږي. وایي یو سپین ږیری را مخکې شو راته ویې او په ژړا شو، ویل چې موږ کې کله د عدل او د انصاف باچایي او په موږ کې دین او تقوایي نو الله زمونږ میوې تاسې زیاتوي، رزقونه راله الله داسې پراخوي. وایي ما ته دا آیات نازل یاد شو چې ولو انه اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. دې ته برکتونه وایي. الله دې موږ او تاسو کې تقوا پیدا کړي. اجمالی ویما دویم چې د انسان عمر کې برکت راځي هغه دا دی چې د انسان کې د توکل صفت راشي. موږ او تاسو دې ټکی کې ډېر کمزوري، موږ یو کمنډه مو والا و به خرو کوم نه والا وږي به پاتې شو. او دا توکل د الله رب العالمین نه زمونږ بالکل نظر قطع شوی دی کې سره د دینه چې د توحید یو نوعه د توکل دی. ابن قیم وی وکذا التوکل والانابه والتقى وكذا الرجاء وخشيه الرحمن. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکل، کستاسې په الله باندې پوره اعتماد راغی لرزقکم کما یرزق الطیر، الله من په ګیړو داسې ماړه کړي لکه مرغان چې مړوي. تغدو خماسا سار وختي وزي د کور نه وږي وتروح بطانا، او ماښام الله ماړه کړي په هوا کې ول الله رزق ورکوي. نو بعضې خلک خو په توکل پوه نه شو، نو هغه ویل توکل دې ته وایي چې خپې وغځوه وایي چې الله به نه درکوي، اسباب به مستعمله وه. سفیان ابن عینه وایي لیس التوکل بترک الاسباب، توکل دا نه دی چې ته اسباب به مستعمله وه، توکل دا دی چې اسباب مستعمل کا منډه ووه خو برکت پکې الله چوي. سړی راغی یوه کاسه ډوډۍ وخوړله د نبي سلم زمانه کې، بلې وخوړله او تقریبا څه 2 لوټې پې وڅکل.
او چې به مسلمان شو یو چې وسکل دویمه وینې شم خوړلې امخینی کې ول الله برکت نه اچو او په دې کې ول الله برکت واچو محمد رسول الله وی کافر په وکل مو خوراک کوي او مؤمن په یو کوي د دې د معنی ده چې د کافر وکل می دیګړه کې مېده کې او د مؤمن یو ده د دې د معنی ده چې دا مؤمن چې په یو مقدار ومه حصہ د کافر یوخري الله ولکه برکت اچي والله په مړی دیو چې نظم ورور دې خلکی دا غي سبب څه نه یو روپۍ به موسنی پته چې تا ګوري نو ته په ګمان کې چې دا د ټول ملک سرمایه‌دار دي دا به ومنه و دغه کې دا محسوس هم نه کې چې تا ته وای چې یاره څه نشته دی وګی ما او بعضې به داسې بینکونه به هم ډکي او جیبونه به هم ډکي او صندوقونه به هم ډکي او د اعتبار دپاره به د ګاونډي نه هم یو 50,000 قرض راغستي ولې که سبا یو غریب مسکین راته وای چې قرض روپۍ راکړه نو زه به ته یم زه خو د ولږې مړ کېږم د فلانۍ ترورۍ او د فلاني کاکا راباندې 50,000 روپۍ قرض دي الله دې داسې کنجوسان او منحوسان موږ نه جوړوي رب العالمین دې موږ داسې جوړ کړي چې موږ بل ته خیر ورسوو زما ورونه یو خبره ته کومه د بوټي مثال ځان کې پیدا کوي ونه پیژنئ د عامې ونې چې دي دا ونې په سختې ګرمۍ کې دا بل ته سوری کوي خو خپله په نور باندې خپله په نور یې ګوره ځان کې د ونې خوی پیدا کوي بل ته سوری وکوي اگر که خپله په نور باندې الله دې دا صفت ما او تاسې کې راولي او توکل دې ته نه وایي چې کار مه کوه زمونږ دا بعضې بزرګان وروڼه هغوی به وایي موږ سه لاړ شه هلکه څه وکړم دلته وایي خو الله یې داسې درکوي که نه نو بعضو ته چې وایي څنګه یې ورکوي وایي سپي له یې څنګه ورکوي نو موږ وایو چې ته خو یې د سپي په شانه ونه خورې د سړي په شانه یې وخورې د سپي په شانه خوراک مه کوه سړي په شانه یې وکړه وایي دا توکل دی لیس توکل بترک الاسباب د یمن نه به اجین راتلل حج لا او دی به یو دوه تور هلکان مخکې کړي د تور سړي اواز هم لږ ښایستی ځکه بدن کې صفرا ډېری بلغم کمی او صفراوي چې د دې اواز صفای نو دې دواړو به مخکې یو کلمه ویلې نحنو غرابا عکینو من د عق قبیلې د یمن نه یو دوه تور کارغان یو هلکه څه کوئ نو دې رستانو به پسې ویلې عکن الیک الاعانیه وعبادک الیمانیه الله موږ یمنیان یو ستا نه مدد غواړو رب العالمین بخاري دا روایت راوړی دی او کله چې به د خوراک ټیم شي به په کورونو ګرځېدل او سوالونه به کول عمر صاحب ورته وویل دا څه کوئ تاسې دا ولې خوراک نه راوړئ خرچه نه راوړئ نو هغوی جواب وویل نحن المتوکلون زمونږ په الله سوچه توکل دی نو عمر صاحب نه خو به شیطان تښتېده په لار کې اوس یو تور یمنی راځي او عمر ته خبره کوي نو عمر ورته وایي والله ما انتم بمتوکلین تاسې متوکلین نه وئ انما انتم المتاکلین تاسو خو ګېډر د سوال ډوډۍ پسې ګرځوئ دا توکل نه تاکل دی د الله بندګانو دا مه کوئ وتزودوا فان خیر الزاد التقوی توکل پکار دی محمد رسول الله وی الله به داسې رزق درکړي لکه مرغله چې ورکوي خو مرغه ګوره سبب مستعملی تغدو سار وختي وځي په طلب د رزق پسې چې وږی یو ماښام الله رب العالمین مړ کړی الله دې ما او تاسې کې د توکل ماده راولي دریم چې الله برکت اچوي نو الدعاء للمتزوج چې چا واده وکړ نو هغې ته دعا وکړه نو چې دعا دې وکړه نو الله به پکې برکت واچوي زمونږ نه ودونه او خادینې دا ټولې شرمېدلي دي وجه دا چې زمونږ یو طرف ته هندو دی او بل طرف ته دا ټي وي دي او دا موبایل دي او دا شیونه دي نو موږ کې دغه انګریزانو هغه خوی بالکل راننوتی دی نو زمونږ استاد چې ودونه یي زه هم که چېرته محمد رسول الله ژوندی وی او یا یو صحابي را ژوندی شي هغه د شاطبي خبره ده والله چې د منافقانو غږ به موږ باندې وکړي نو زمونږ چې ودونه دي نو ځوان هم ګډېږي او بوډا هم ګډېږي او بوډۍ هم ګډېږي یو غرب او غروب جوړي الله خو یېري که نه د خلکو نه نو بیا څه چلي نو د هندوانو دا رسم و چې هغې کې به د کوم کور نه جینۍ ودېدله نو هلته به یې نکریزې جوړې کړې او شمې به یې پکې کېښودې
نن زما مسلمان او زما مسلمانه خور په دې به شرمۍ کې اخته ده. نو به چې بلته زوم ورغه نو هلته به ولې د غوا پی راواغستل او څه به ولې کې د غوا میتیزې واچلې او په هغې به یې وڅکل. نن زمونږ زومان چې لاړ شي کورونو ته وایي پلاني ته پی واغستل خو د غوا میتیز هم پکې وي هغه هم پکې واچوه چې قصه دې ټوله صحیح شي. موږ هغه خپل پیغمبري ودونه پرېښي دي. زما د رسول الله ودونه څونه ډېر وو ماشاءالله 9 بیبیانې د دې نه هم ډېرې د محمد رسول الله وي. والله که یا یې د نکریزو شپې کړي او یا یې د شدوب کې کړي او یا یې پکې ګډېدل کړي او یا یې پکې بل کړي. ساده ودونه وو. عبدالرحمن ابن عوف سعد ابن ربیع سوی زما ورورولي وه. بخاري کې بل ورځ موږ درس کې ویلې اخو ډېر د ایمان نه جوړ خلک وو. وایي ما ته یې ویل چې زما ستا ورورولي ده نو ورور خو دې ته نه وایي چې د یو ورور څه پیسې او د بل څه نه وي نو زما دا ټول مال به تاسو زه په من نیم کما او 2 ښځې مې دي نو چې ستا کې کومه یوه خوښه یا به زه طلاقه کړم ته به یې په نکاح کې. دې ته ایمان وایي. ښه دا د انصارو او د مهاجرو ورورولي وه. زمونږ مؤمنان خو دا مهاجر دی او دا انصاری دی او دا بل دی او دا بل دی دا د بېدینۍ خبرې دي دا د ایمان خبرې نه دي. انما المؤمنون اخوه ایمان دا ټول مؤمنان یو بل پسې تړل دي. دا پکې نشته دا پنجابی دی او دا پښتون دی او دا عرب دی او دا افغانی دی او دا سندی دی او دا بل دی او دا بل دی. دا د جهالت او د بېدینۍ خبرې دي. الله دې زموږ د زړونو نه وباسي. او سید اخوت اسلامی زندگی ګوره مهاجر مسلمان ته وایي مال د سنمایي کوم پټې د سنمایي کوم یوه ښځه هم دته طلاق کوم. عبدالرحمن ابن عوف ورته وایي بارک الله لك فی اهلک و مالک الله دې ستا په مال او اهل کې برکت واچوي. زه تاجر سړی یم ما ته بازار وښیوه. یو ورځ لاړ څه قورت او غوړي وګټل. په 2مه ورځ 3مه 5مه 6مه ورځ جومات کې محمد رسول الله ولیده چې وی کته سرخی و په روایتو کې اثر سفرتن و ودرتن دواړه راغلي دي. وته وای محیم عبدالرحمن دا څه دي الکه سرخی دی لګولې ده او کریم او پودر دی لګولې دي. ځوانانو غره دي شي نه ځان بچ کړي دا غره خشه نه دی ښه د چا نه سړی ګیله وکړي یا رب العالمین یو فتنه خو نه ده موږ سم د فتنو په دې بازار کې پیدا شوي یا الله الکان را پاتېدل وای موږ خو جنګي او خو د عزت نوم یې ولا وای دا خواجه سراغان دي او حکومت ته ویل ته وټونو ته مودرېګه خیر دی. انا لله و انا الیه راجعون. عمر سے مندلی ودا شینو فور سوزولي وای ته ودرېګه تاسو سړی توغه خیمه نشته دی عمر کش کې کوي او په یو څوی دی توري چلولي وي والله که چا د اجرا توپ دا وکړي وي او چا د بل کړي وي او چا د بل کړي وي. عمر الله دې په قبر رحمتونه ولېګا والله چې انسانیت ته د لارې خودلې دي. عبدالرحمن بن سرخی وا یا عبدالرحمن دا څه دي ادا الله د نبی د مدرسې طالب وو د محمد رسول الله د جماعت مقتدی وو. نو محمد رسول الله غیرتی دی نو داغه مقتدی هم غیرتی کنه. یا رسول الله دا ما څه لګېدلې دي یعنی کله چا نه در څه ولګېدل وای ما خو د انصارو کې واده وکړ دام پکې نه و چې دان سواری دی او ماجر دی څنګه یو بل څه خپل ولی وکي. عبدالرحمن څه دی ولا ورکړ ته غریب طالب وای چې تجارت مې شروع کړ او د کجوري د سړی عمره سونا مې ولا ورکړه. وته وای الله دې لب کې برکت واچي او اولم ولو بشتن یو ګډ حلال کړ کنه. دونه د دې ودونو تذکرہ نه و کله نبی سلام هم خبر و مدینه به مو ټول دنیا به وي او بعضی خلکو خو ودونو خلکان په دې و شرمول د واده ورځي بعضی علاقو کې داده نو د خواخې کوړته بوزي نو ته کټ کې نیغ نیغ ورته شرمونه و شرمي نو بعضی کې انډه ولا په سر ماتي نو بعضی کې په خټي ورولي. اې دا الله بندگانو د څلې ونس په نه دي د خود واده والا سره دې قدر ولا وکي. قدر یې څه دی د محمد رسول الله علیه السلام وخت کې ودونه شوی دي د الله نبی په واده والا الک تویلې بارک الله لك وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. الله دې پتا کې برکت واچي او ستا په خزه کې دې برکت واچي او الله په کور کې برکت او اتفاق واچوا چې په خیر وګرځي. داسې طریقه زموږ خو چې ودونه یو ناوې راشي سر ته په سجده وکي خواخې ته په وکي دا اولې ورځې نه کافر کی نو به سخري جمعات کې مولوی صاحب ته وي یو تعویذ براله ونه کی
د څه تعویذ یاره په ډېرې ظالمې اوښتی یم ولې بابا وایي مې په ګټو مې ولي چې په کلاشینکوف دی ولي هم د باندې کمه ده دې چې په اوله ورځ تا ته سجده کوله دا سر دې له پورته کوو نه چې زه خو الله نه یم خو دا قیسې دې کولې دې پسې دسي د برکت دریم سبب دا دی چې چا واده وکړه ځکه اوس پورې نور چا څه کړي اوس نه به کوو خو نو موږ ورته دا دعا ویو بارک الله لک تاسو ویوئ بارک الله لک وبارك عليكما وجمع بينكما بخير او تاسو ټول د ودونو والای زمنګ ته دا مبارکي وصفه چې الله دې کورونو کې برکت واچي د خځې او د خاوند برکت څه دی جنگونه باندې کوي د سپو د سپیب شانه او بل دا چې سبب خدیندار بچی کیږي ماشاء الله الله دې دا برکتونه زمنګ استاد په کورونو او معاشره کې راوړي دریم د برکت سبب څلورم هغه دا چې ډوړی دی وخوړله نو به دې وخت دعا وکړه اللهم بارک لنا فيها یو روایت کې دا ده اللهم بارک لنا فيها وارزقنا خيرا منها اے الله من لدې کې برکت واچي او د دې نه خري سقرا لراکي الحمدلله الذي اطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوه دا دعاګانې دي نور دعاګانې مراغلي دي پردی ډوړی دی خو اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وارزق لهم خيرا منها پيدي وسكل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه دا یادوي زمورونو نو چې ډوړی پسې د دعا وخوړله او دعا دی ویلې نو الله به کې برکت اچي برکت به دای ګیړه به نه خرابېږي په معده به درد نه آینده کې به خپ ګیړه مول کی پنځم سبب ودونه کولا دا سبب د برکت دی د رزق منګو تاسو خو یې رسول واده نه کومه ولې نه کومه دی به سرکاري نوکر شي دی به بار ملک ته لاړ شي روپاټي به وګټي او به له واده وکما الله دې روپۍ دا خړ مخور کی ولا چې خلک یې ټول ګډ وډ کړه قران څه وایي قران کریم سوره نور کې وایي وانکحوا الايام منکم کما لکو کما جنۍ چې داغه مرګره نشته دی دا لک خزانه نشته دی او د جنۍ خاون نشته دی رب العالمین وای تاسو په نکاح کوي او به رب العالمین وای یکونوا فقراء کدا غریبانانی یغنیهم الله من فضله الله به برکت پکې واچي والله به مالدار کی ودونه سبب د مالداري دی چې چاډيري الله به ډېر مالدار کی چې کمی کم وي واده په دې نیت نه کې چې دا دنیا خواهشات دي او زی پورا کم واده په دې نیت کې چې زه پاک دامن شمه عفت مې راشي صالحان بچی را الله راکی او رب العالمین مې د فقر نه خلاص کی علی رضی الله عنه ته رسول الله ویلو ای علی دا د نبی سلام زمو درې چیزونو کې به تاخير نه کې یو چې جنازه تیار شوه دا بنوي چې سعودي کې اوسوي دی او په دوبۍ کې دی او په فرانس کې دی او په امریکا کې دی او په جرمني کې دی او را به شي او پروت دی او بعضې له سلاجو کې دی وتا نور کې د اختر غوښه د مړو نامه جوړوي نو علي جنازه چې حاضر شوه به دې کې تاخير نه کې او دویم متوي د مونږ ټیم چې راغی دا به ول وخت مونږ کې او دریم متوي علي والايم اذا وجدت لها كفوا بے واده الکو چې مثل جنۍ دیوله پیدا کړه او بے واده جنۍ چې خاوند دیوله پیدا کړه بس په نکاح ورکړه ورسنه چې پتنو کې واقع نشي نن زمونږ مؤمنان خويندنونه به پیغلي شوي د زمونږ بیماری د خفن شي په دی باندې نو موږ ودرګه چې ته مالدار څوک به ته پوسو کی چې مالدار سره خپل ولی وکړ داغه په کور کې ته به کټ سازه بیٹک بوله جارو کې چې ورشي او دا دیره د خړه پرته وي پلاني خان استا خپلارو چې براغه د اجره به د صفه پرته ونه څه معنا چارو راواله ادا کور را لچارو کا زار شد غریبنا والله چې په ګرم او اړکم د تدریب اشتری خوري چې کېله په دې مسلو کې ډېر احتیاط کوي بعض وایره پلاني چې زمون خارج کې خپلوان دي کې دې شي الله بو تړه کې وای چې دا پلاني لور به وکما زنور افاده کې څنګه شمویاله خپل ایمانونو سره سره دې ټول وکي او دا داسې بیماری ده چې دې کې دیندار خلک هم خوښ شوي دي او په دې خټو کې لیدلې دي الله دې موږ ته څه نه خوښ کوي کې
زمونږ استاد چې د چا زامني الله دې نیک عمل ښځې ولور کی، او چې د چا لورګانې الله دې نیک عمل او دینداره خاوندان ولور کی. دنیا د یو ورځ نیمه ژوند دی، ختمه ده، والم ده، او بیخي په اخري ډیګرو یو عن قریب پته د قبر کاندې ته ورکوزیو. د هغه ځای سوچ وکړئ، ورکه د دنیا شي او د دې ژوند شي او د دې زندګي شي. شپږم سبب چې د هغې په وجه باندې الله په انسان کې برکت اچوي هغه دا دی چې عدم الغلو په مهور النساء، د جنکو مهرونه چې څونه کمي الله کې برکت اچوي. خلک خو یې د پلاني د لور وایي دومره لوی حیثیت دی، 50 تولې سونه یې وله وکړه او 10 ته یې وکړه او بل یې وکړه او بل وایي که چېرته صحابه وایي زیاتوالی د مهر سبب د برکت او د عزت وی، نو د محمد رسول الله د بچنګینو نه به د یوې جنۍ مهر ډېر نه وی، څه معمولي مهرونه وو. مسند احمد کې د عایشې رضی الله عنها روایت دی، ابي عائشه وی محمد رسول الله ویلی دي چې اعظم النکاح برکه، هغه نکاح واده چې هغه کې ډېر برکت کی، هغه څه دی ایسرهن مؤونه، چې داغه مشقتونه دغیلا تکلیفونه کې بس کمی، دا لانجه مانجه کې نه، او دا خو چې په دې شرط نور ورکې چې لور در کوم لانی هوټل کې به ډوړی کې او زما ډوړی به مو کې، او شرم خلادار چې سنت کې داده چې د واده الګ په ډوړی ورکې، اوس د جنکو پلاران را پاتې د هوټلو کې ډوړی غانې ورکې. ان لله و انا الیه راجعون. چې موږ نه باخر کې څه شی جوړیږي د دې خپل دین بارکه. دا یو پنځه شپږ اسباب مو ویلي چې دې په وجه الله انسان کې برکت اچي، تقوا شو، توکل شو، او د واده والا ته د برکت دعا، نکاحونه کول، او د زنانو په مهرونو کې زیاتوالی نه. الله دې ما تاسو له ژوند راکړي ان شاء الله. دا تقریبا 40 پورې اسباب ته زویم د خطبو کې، خو الله دې موږ تاسو له په عمل کولو توفیق راکړي، او خطبه له وختي راځي ورونو چې فائدہ واخلئ. دا زمونږ استاد خطبه د مدرسې دي، او دا یو جمعه چې دا خبر یاد کړي ان شاء الله د بلې جمعې پورې به دې باندې 4 بجې وي، خو برای مهرباني 12 بجې خطبه شروع کیږي، ټول حاضری کوي. او په دې نیت مرাজি چې کني صرف وې ورو زو، که په دې نیت څوک راځي بالکل دې نه راځي، اسې ولې ځان تکلیف کوي، ځکه حجت په قائميږي. په دې نیت مرাজি چې اورو به غوږ بم وتګدو، عمل بم پکو، بل ته به وو دسه بکو د خیره کنه. الله رب العالمین دې منګو تاسو دې صفات والا وګرځي. زمنګ الله دې زمنګ استاد سره ناراضي شي، الله دې منګو تاسو باندې رحم وکي، الله دې خپل قهرونو نه وساتي، الله دې منګ باندې خپل برکتونه راولېږي. زمنګ په محمد رسول الله دې الله د مرګ نه رسم برکتونه ورولېږي. برکت دې دار چې دې امت کې ډېر دیندار خلک پیدا شي. الله زمنګ مړیو بخیر رب العالمین. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. الله د ټول امت مسلمه مړو ته بخنه وکي. الله چې ټول امت مسلمه کې بیماران دي، نو اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. الله ټول بیماران دي، هسپتالونو کې چې دي، کورونو کې دي، رب العالمین که په حد ملکونو کې دي، الله تعالی شفای عاجله ورکي. یا الله کچا باندې قرضونه، اللهم اقضي ديون المديونين، الله د قرضدارو قرضونه الله تخلاص کې او ستا بندګۍ ته راوزار کې رب العالمین. الله توبه په قسمه قسم غمونو مصیبتونو کې به حاضرینو مجلس کې څوک کی نور وي، نو اللهم اکشف کرب المکروبین. الله د غمزادو غمونه الله ته اوچت کې رب العالمین. الله ته زمنګ ناراضي شي، الله زمنګ حیات طیبه نصیب کې، الله زمنګ قبر د ټول قبرونه الله د جنت د باغچونه باغچه وګرځي. قیامت کې الله سبحانه مخې را پورته کې، عمل نامې په خیله اسرا کې، د حوض کوثر د محمد رسول الله وبم نصیب کې، د عرش د سوري د لاندې زیرا کې، تل د میزان په طاعات درانه کې زمونږ الله موږ سره آسان حساب وکي. الله په کل صراطم د بجلی د پړقنم تیز تیر کې رب العالمین. یا الله موږ په چا ظالمان نه کې، یا الله ظالمان را باندې مسلط نه کې رب العالمین. الله د سینې په جسر القنطره کې عملونه برباد شي رب العالمین. اے د کعبه ربا، اے د ټول امت او د انسانیت او د ټول مخلوقات ربا، الله موږ د دنیا نه دیندار او باس رب العالمین، او جنت هم د انبیاء او صدیقین او شهدا او صالحین سورنا باسي. اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.
يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله، عن حملة القرآن، حياتهم قرآن.